اوس را رسیږو د یوسف مبارکې سورې ته چې د قرآن عظیم الشان 12مه سوره ده. په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 111 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین. الف لام را دا د هغه کتاب آیاتونه دي چې خپل مدعا ښکارا روښانه بیانوي. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. مونږ هغه نازل کړی دی قرآن مو ګرځولی دی په عربي ژبه کې ترڅو چې تاسې عرب پر هغه باندې په ښه شان پوه شئ. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ای محمد صلی الله علیه وسلم مونږ دا قرآن تا ته وحی کړی دی په ډیر ښه اسلوب سره پیښې او حقایق درته بیانوو کنه مخکې له دې خو له دې شیانو نه بیخي بې خبره وي. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. دا د هغه وخت یادونه ده چې کله یوسف علی السلام خپل پلار ته وویل پلار جانه ما خوب لیدلی دی چې 11 ستوري دي او لمر او سپوږمۍ ده او هغوی ماته سجده کوي. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. په جواب کې د هغه پلار وویل زوی کیا دا خوب د خپل ورونو ته مه وایه که نه نو هغوی به ستا د ربړولو په هڅه کې شي. حقیقت دا دی چې شیطان د انسان ښکاره دښمن دی. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. او همداسې به وي لکه څنګه چې تا په خوب کې لیدلی دي چې ستا رب تا د خپل کار لپاره وټاکي او تا ته به د خوبونو او حوادثو تعبیر در زده کړي او پر تا او د یعقوب علیه السلام پر ټبر باندې به خپل نعمت په همغه شان پوره کړي لکه څنګه چې له دې نه مخکې ستا په مشرانو ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام باندې پوره کړی دی. دا یقیني ده چې ستا رب پوه او د حکمت خاوند دی. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. حقیقت دا دی چې د یوسف علیه السلام او د هغو د ورونو په قصه کې د دې پوښتونکو یعنی د حق د پلټونکو لپاره سترې نښانې دي. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. دا قصه داسې پیل کیږي چې د هغو ورونو په خپل منځ کې سره وویل دا یوسف او د هغه ورور دواړه زموږ پلار ته له موږ ټولو نه زیات ګران دي په داسې حال کې چې موږ یو پوره ټولګی یو. رښتیا خبره دا ده چې زموږ پلار بیخي سربداله شوی دی. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. زه یوسف ووژنئ یا هغه چیرته وغورځوئ ترڅو چې ستاسې د پلار پاملرنه یوازې ستاسې لوري ته راواوړي. د دې کار له کولو نه وروسته بیرته نیکان شي. قال قائل
تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. په دې سره له هغو نه یو ویل یوسف مه وژنئ، بیا که څه کوئ نو هغه په کومه تیاره څاه کې وغورځوئ، کوم تلونکی راتلونکی کاروان به یې راوباسي. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. هغوی له دې تړون نه وروسته خپل پلار ته ورغلل، ویې ویل پلار جانه څه خبره ده چې ته د یوسف په باب پر موږ باندې اعتماد نه کوي، په داسې حال کې چې موږ خو د هغه رښتیاني خواخوږي یو. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. سبا هغه له موږ سره ولېږه، یو څه میوه دانه به وخوري او لوبې او ساتیري به هم وکړي، موږ د هغه د ساتنې څارنې لپاره موجود یو. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. پلار وویل ستاسې لخوا د هغه بیول پر ما ګران تمامي، یو زه ویرېږم چې چېرته لیوه ونه خوري او تاسې به ورڅخه په غفلت کې یاست. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. هغو ځواب ورکړ چې زموږ په موجودیت کې لیوه خوري، په داسې حال کې چې موږ یوه قوي ډله یو، نو بیا خو به موږ ډېر زیانکار یو. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. په دغه شان ټینګار کولو سره چې کله هغه له ځان سره بوت او هغوی وپتېله چې هغه په یوه تیاره څاه کې واچوي، نو موږ یوسف ته وحی وکړه چې یو وخت به راشي چې ته به دوی ته دغه حرکت ور په زړه کړي، دوی د خپل کار له نتایجو نه ناخبره دي. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ماښام هغوی په ژړا انګولا خپل پلار ته راغلل او ویې ویل پلار جانه موږ د ځغلېدو په مسابقه بوخت او یوسف مو د خپلو اسبابونو څنګ ته پریښی و چې په دې ترڅ کې لیوه راغی هغه یې وخوړ، ته به زموږ په خبره باور ونه کړې که موږ رښتینې هم اوسو. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. او هغوی د یوسف کمیس د دروغو په وینه لړلی له ځانه سره راوړی و. د دې په اورېدلو د هغو پلار وویل بلکې ستاسې نفس ستاسې لپاره یو لوی کار اسانه کړه، ښه نو صبر به وکړم او په ښه شان به یې وکړم، کومه خبره چې تاسې غوټه کوئ پر هغې باندې له همغه الله نه مرسته غوښتل کېدی شي. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. هاخوا یو کاروان راغی او هغه خپل سقاو د اوبو راوړلو لپاره ولېږه. سقاو چې په څاه کې ډوله وغورځوله نو د یوسف په لیدلو یې نارې کړې مبارک دې وي، دلته خو یو هلک دی. هغو خلکو هغه د تجارت مال وګاڼه پټې کړ، په داسې حال کې څه چې هغوی کول خدای پرې خبر و. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. په پای کې هغوی هغه په لږ غوندې بیه د 2 درهمو په بدل کې خرڅ کړ
او هغوی د هغه د بیې په موضوع کې دومره زیات هیلهمن نه. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. د مصر کوم سړي چې هغه واخیست هغه خپلې مېرمنې ته وویل دی په ښه شان ساته، لرې نه ده چې دی زموږ لپاره ګټور ثابت شي یا موږ دی په زوی ولی ونیسو. په دې ډول موږ د یوسف لپاره په هغه ځمکه کې د ټینګښت زمینه برابره کړه او په چارو باندې د پوهېدو او د خوبونو د تعبیر د ورزده کولو انتظام وکړ. الله خپل کار کوي خو زیاتره خلک نه پوهېږي. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. او کله چې هغه پوره ځوانۍ ته ورسید نو موږ هغه ته د فیصلې قوت او علم ورک. په دغه ډول موږ نیکانو ته مکافات ورکوو. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. د کومې ښځې په کور کې چې هغه وو هغې خپل ځان ته د هغه توجه جلبوله او یوه ورځ ورونه وتړله ویې ویل چې راشه. یوسف وویل پناه په خدای زما رب خو ماته ښه منزلت راکړی او زه دا کار وکړم. داسې ظالمان هیڅکله بری نشي موندلی. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هغه د هغه خواته ورمخکې شوه او یوسف به هم د هغې لوري ته ورمخکې شوی وای که د خپل رب دلیل یې نه وای لیدلی. داسې وشول تر څو چې موږ له هغه نه بدي او بې حیایي ایسته کړو. په حقیقت کې هغه زموږ له غوره کړای شوو بندګانو څخه و. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. په پای کې یوسف او هغې وړاندې وروسته د دروازې خواته منډه کړه او هغې د شا له خوا د یوسف کمیس په راکشولو سره څیرې کړ. په دروازه کې دواړو د هغې میړه موجود ومونده. د هغه په لیدلو سره ښځې وویل د هغه چا څه سزا ده چې ستا کورنۍ ته خراب نیت ولري؟ له دې پرته بله څه سزا کېدلی شي چې بندي کړی شي یا سخت عذاب ورکړی شي؟ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. یوسف وویل دې زما د جلبولو هڅه کوله. د هغې ښځې له خپل ټبر نه یو چا د نښې بیلګې شاهدي وړاندې کړه چې که د یوسف کمیس د مخې نه شلېدلی وي نو ښځه رښتینې ده او دی دروغجن، او که د هغه کمیس د شا له لوري شلېدلی وي نو ښځه دروغجنه ده او دی رښتونی. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. کله چې میړه ولیدل چې د یوسف کمیس د شا له لوري شلېدلی دی نو ویې ویل دا ستاسې ښځو مکرونه دي، په رښتیا چې ستاسې چلونه د حد نه زیات دي. يوسف أعرض عن هذا
واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. یوسفه لدی خبرې نه تیر شه او ای خزی ته د خپل ګناه بخنه وغواړه، همدا ته په اصل کې ګناهکار وي. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. د ښار ښځو په خپلو منځو کې اوازه ګډه کړه چې د عزیز میرمن په خپل زلمی غلام پسې شوې ده، مینې ناکراره کړې ده، زمونږ په نزد خو هغه په څرګند ډول غلط کار کوي. د یوسف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 12مه سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده، 111 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 11 آیت څخه اورئ. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. غي چې د هغو دغه مکر ډکې خبرې واورېدې نو په هغو پسې استازی واستو او د هغو لپاره د تکیه کولو مجلس جوړ کړ او په میلمستیا کې د هر یوې په وړاندې یوه چاړه کېښودله. بیا په همغه وخت کې چې کله هغوی میوې پرې کولې خوړلې، هغې یوسف ته وویل چې د هغو مخې ته راوځه. کله چې د هغو ښځو نظر پر هغه باندې ولګېد نو هغوی هکې پکې پاتې شوې او خپل لاسونه یې غوڅ کړل او غیر اختیاري وویل پاک دی الله، دا سړی خو بشر نه دی، دی خو کومه لویه پرښته ده. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. د عزیز میرمنې وویل وګورئ، دا دی هغه څوک چې د هغه په باب تاسې په ما پورې خبرې کولې. بېشکه چې ما د ده د جلبولو هڅه کړې وه، خدای وژغورل شو. که دی زما ویناو نه مني نو بندي او ډیر ذلیل او خوار به کړی شي. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. یوسف ویل ای زما ربه، د دې په نسبت بندي کېدل ماته ښه دي چې زه هغه کار وکړم چې دا خلک له مانه غواړي، او که ته د هغو دسیسې له مانه دفع نه کړې نو زه به د هغو په دام کې ونښلم او په ناپوهانو کې به شامل اوسم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. د هغه رب د هغه دعا قبول کړه او د هغو ښځو چلونه یې ورڅخه دفع کړل. بېشکه همغه دی چې د هر چا اوري او په هر څه پوهیږي. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. بیا هغو ته دا فکر ورغی چې د یوې مودې لپاره هغه بندي کړي، په داسې حال کې چې هغوی د هغه د پاکلمنۍ او په خپله د خپلو میرمنو د ناوړه چلند څرګندې نښانې لیدلې وي. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. بندیخانې ته دوه نور غلامان هم له هغه سره ننوتل. یوه ورځ له هغو نه یو تن هغه ته وویل ما په خوب کې لیدلی دي چې زه انګورو د شراب لپاره زبېښم. بل وویل ما ولیدل چې زما پر سر باندې ډوډۍ ایښي دي او مرغانې خوري.
دواړو وویل مونږ ته د دې تعبیر وکړه، مونږ وینو چې ته یو ښه سړی یې. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. یوسف وویل دلته چې کوم خواړه تاسو ته درکول کیږي د هغو له راتګ نه مخکې به زه تاسو ته د دې خوبونو تعبیر وکړم. دا علم له هغو علمونو نه دی چې زما رب ماته راکړی دی. واقعیت دا دی چې ما د هغو خلکو تګلاره پریښې ده چې په الله باندې ایمان نه راوړي او له آخرت نه منکران دي. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. د خپل مشرانو ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام تګلاره مې غوره کړې ده. زمونږ دا کار نه دی چې له الله سره څوک شریک وانګیرو. په حقیقت کې دا په مونږ او پر ټولو انسانانو باندې د الله فضل دی چې هغه مونږ له خپل ځانه پرته د بل چا غلامان نه یو ګرځولي. خو زیاتره خلک شکر نه باسي. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ای د زندان ملګرو، تاسو په خپل فکر وکړئ چې ډیر بیلابیل معبودان ښه دي یا هغه یو الله چې پر ټولو باندې برلاسی دی؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. له هغه خدای پرته چې تاسو د چا بندگی کوئ، هغوی له دې پرته نور هیڅ نه دي چې صرف څو نومونه دي چې تاسو او ستاسو پلرونو یې ایښي دي. الله د هغه لپاره کوم سند نه دی نازل کړی. د فرمانروایی قدرت له الله نه پرته د بل هیڅ چا لپاره نشته. د هغه حکم دی چې په خپل له هغه نه پرته تاسو د بل هیڅ چا بندگی مکوئ. دا د ژوند سمه سیخه لاره ده، خو زیاتره خلک نه پوهیږي. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ای د زندان ملګرو، ستاسو د خوب تعبیر دا دی چې له تاسو نه یو تن خو به آزاد شي او خپل بادار یعنی د مصر باچا ته شراب ورکړي. پاتې شو دوهم، نو هغه به په دارو زړول شي او مرغان به سر په ټنګو ټنګو وخوري. د دې خبرې چې تاسو پوښتنه کوله داسې حکم شوی دی. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. بیا له هغونه چې د چا په باب دا ګمانو چې هغه به خوشی کړای شي، هغه ته یوسف وویل چې خپل بادار یعنی د مصر پاچا ته زما یادونه وکړه. خو شیطان هغه داسې په غفلت کې وغورځاوه چې هغه خپل بادار یعنی د مصر پاچا ته د هغه ور یادول هیر کړل او یوسف څو کاله په زندان کې پاتې شو. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.
یو ورځ باچا وویل ما په خوب کې لیدلی دي چې و چاغې غواوې دي چې و ډنګرې غواوې خوري او د غلې وشنه وږي دي او نور وچ. ای درباریانو ما ته د دې خوب تعبیر وښایاست که تاسې د خوبونو په مطلب باندې پوهیږئ. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هغوی وویل دا خو ګډ وډ خوبونه دي او موږ د دغه شان خوبونو په مطلب باندې نه پوهیږو. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. له هغو دوه تنو بندیانو څخه چې یو تن له زندان څخه ژغورل شوی و او هغه ته له یوې اوږدې مودې وروسته اوس خبره ورپه زړه شوه. هغه وویل زه تاسې صاحبانو ته د دې معنا درښیم. ما لږ زندان ته یوسف ته ولېږئ. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. غورغه ویل یوسفه له سره تر پایه ریښتونیه ما ته د دې خوب مطلب وښایه چې و چاغې غواوې دي و ډنګرې غواوې خوري او و شنه وږي دي او وچ. ښایي چې زه هغو خلکو ته بیرته ستون شم هیله ده چې هغوی وپوهیږي. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. یوسف وویل تر او کلونو پورې به تاسې د کروندو کښتونو په کرنه بوخت شئ. په دې دوران کې چې تاسې کوم کښتونه لو کړل له هغو نه صرف لږ غوندې برخه چې تاسې د خوراک لپاره په درد خوري راوباسئ او نور په خپلو وږو کې پرېږدئ. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. بیا به و کلونه ډیر سخت د قحطۍ او وچکالۍ راشي. په هغه زمانه کې به هغه ټوله غله وخوړله شي چې تاسې به د هغه وخت لپاره راغونډه کړئ. که څه وسپمیږي نو همغه به وي چې تاسې د تخم لپاره خوندي ساتلی وي. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. له هغه وروسته به یو کال داسې راشي چې په هغه کې به د رحمت په ورښتونو سره د خلکو فریاد واورېدل شي او هغوی به د انګورو او نورو دانو شیره وزبیخي او اوبه به ورڅخه وباسي. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. باچا وویل هغه ماته راولئ. خو کله چې استازی یوسف ته ورغی نو هغه وویل خپل بادار یعنی باچا ته بیرته ورشه او له هغه نه پوښتنه وکړه چې د هغو ښځو څه معامله ده چې خپل لاسونه یې پرې کړي وو. زما رب د هغو له مکارۍ نه ښه خبر دی. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. باچا له هغو ښځو نه پوښتنه وکړه تاسې د هغه وخت څه تجربه لرئ چې د یوسف د مینې جلبولو هڅه مو کړې وه؟ ټولو په یوه آواز وویل پاک دی الله، موږ خو په هغه کې د بدۍ یو بڅری قدر هم ونه مونده. د عزیز میرمنې وویل اوس حق څرګند شوی دی، هغه خو همدا زومه چې د هغه د مینې د راجلبولو هڅه مې کړې وه، بېشکه چې هغه بیخي ریښتونی دی. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
یوسف وویل دې نه زما مطلب دا و چې عزیز په دې وپوهیږي چې ما پسې شاه هغه سره خیانت نه و کړی او دا چې څوک چې خیانت کوي الله د هغو چلونه د بری په لاره نه سموي. د یوسف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 12مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 111 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 350 آیت څخه اوري. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. زه د خپل نفس ښه نه وایم. نفس خو په بدۍ باندې هڅونکی دی مګر دا چې په چا باندې زما د رب رحمت وي. بېشکه زما رب ډیر بخښونکی او رحم کوونکی دی. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. باچا وویل هغه ماته راولئ تر څو چې زه هغه د ځان د خدمت لپاره مخصوص کړم. کله چې یوسف له هغه سره خبرې وکړې نو هغه وویل اوس ته زما په وړاندې قدر او منزلت لري او ستا په امانتدارۍ باندې پوره ډاډینه ده. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. یوسف وویل د هیواد خزانې ماته وسپاره. زه ساتونکی هم یم او عالم هم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. په دې توګه موږ په هغه هیواد کې د یوسف لپاره د حاکمیت لاره اواره کړه. د هغه خوښه و چې په هغه هیواد کې چې چیرته یې غوښتل ځان ته ځای جوړ کړي. موږ خپل رحمت چاته مو چې خوښه شي ور په برخه کوو. د ښو کسانو اجر له موږ سره نه ضایع کیږي. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. او د آخرت اجر د هغو کسانو لپاره ډیر غوره دی چې ایمان راوړي او د خدای له ویرې سره کار کوي. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. د یوسف علی السلام ورونه مصر ته راغلل او د هغه په وړاندې حاضر شول. نو هغه یې وپېژندل خو هغه یې هغه ونه پیژاند. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. بیا چې کله هغه د هغو څټه تیار کړله نو د خوځېدو په وخت کې هغه ته وویل خپل مېرنی ورور ماته راولئ. نو ګورئ چې زه په څه شان پیمانه ډکه اړوم او څنګه میلمه پالنه کوم. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. که تاسې هغه رانه ولئ نو له ما سره ستاسې لپاره څه غلن نشته بلکې تاسې به ماته نږدې هم رانه شئ. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. هغه وویل موږ به هڅه وکړو چې پلار د هغه په لیږلو راضي شي او موږ به دا کار هرومرو وکړو. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. یوسف غلامانو ته اشاره وکړه چې دوی چې د غلې په بدل کې کوم مال ورکړی دی هغه په پټه د دوی په څټو کې کېږدي. دا کار یوسف په دې هیله وکړ چې هغوی به کور ته پر رسېدو سره خپل بیرته ورکړی شوی مال وپیژني یا به د دې پیرزوینې احسان سترګې ونیسي او کېدای شي چې بیا راشي. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون.
حافظون. کله چې هغوی خپل پلار ته ورغلل نو وی ویل پلار په راتلونکي وخت کې مونږ ته غلا نه راکوله کیږي نو ته زمونږ ورور له مونږ سره ولېږه تر څو چې مونږ غله راواخلو رایوړو او د دې ساتنه زمونږ په غاړه ده. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. پلار جواب ورکړ آیا زه پر تاسو باندې د په باب همغسې اعتماد وکړم لکه چې لدینه مخکې مې د ورور په باب در باندې کړای دی؟ الله ډیر ښه ساتندوی دی او هغه تر ټولو زیات رحم کوونکی دی. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. بیا کله چې هغوی خپل څټې پرانیستلې نو ویلیدل چې د هغو مال هم بیرته ورکړای شوی دی. دای چې ولیدل هغو ویل پلاره نور مونږ څه غواړو ګوره دا زمونږ مال هم بیرته راکړای شوی دی نو اوس به مونږ ولاړ شو او د خپل کورنۍ لپاره به غله راوړو د خپل ورور ساتنه به هم وکړو او یو وخ بار به نور هم زیات راوړو دومره غله به په اسانۍ سره زیاته شي. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. د هغو پلار وویل زه به هیڅکله هغه له تاسو سره ونه لیږم تر څو پورې چې تاسې د الله په نوم له ما سره لوز ونه کړئ چې دی به هرومرو بیرته ماته راولئ مګر دا چې تاسې چیرته محاصره کړی شئ. کله چې هغه ورسره خپل تعهد وکړ نو هغه وویل ګورئ زمونږ پر دې وینا باندې الله ساتونکی یعنی وکیل او ګواه دی. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. بیا هغه ویل زما زامنو د مصر پایتخت له یوې دروازې مننه وځي بلکې له بیلابیلو دروازو ورشي خو زه د الله له غوښتنې څخه تاسې نشم ژغورلی د هغه له امر نه پرته د بل هیچا امر نه چلیږي پر همغه باندې ما توکل کړی دی او هر څوک چې توکل کوي پر همغه دی وکړي. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. او پیښه هم دا وشوه چې کله هغوی د خپل پلار له لارښوونې سره سم ښار ته له بیلابیلو دروازو نه ورداخل شول نو د هغه دغه احتیاطي تدبیر د الله د غوښتنې په مقابله کې هیڅ په درد ونه شو خوړلی خو صرف د یعقوب علیه السلام په زړه کې چې یوه تلوسه وه د هغې پوره کولو لپاره هغه تر خپلې وسې هڅه وکړه. بېشکه هغه زموږ د ورښودلي علم خاوند و خو زیاتره خلک د موضوع په حقیقت باندې نه پوهیږي. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون.
دوی چې د یوسف علی السلام حضور ته ورغلل هغه خپل ورور ځان ته بیل وغوښت او ورته وویل چې زه ستا همغه ورور یم چې ورک شوی اوس ته د هغو چارو اندېښنه مه کوه چې دوی کړي دي. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. یوسف چې کله د دوی څټې وتړلې نو هغه د خپل سکني ورور په څټه کې خپل جام کېښود. بیا یو आवाज کوونکی نارې کړې ای کاروانیانو تاسې غله یې. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. هغوی راوګرځېدل پوښتنه یې وکړه ستاسې څه شی ورک شو؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. د باچا نوکرانو وویل موږ د باچا جام ورک کړی دی او د هغه خانه سامان وویل هر څوک چې راوړي د هغه لپاره د یو وخ بار مکافات دی دا به زما په غاړه وي. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. دغه ورونو ویل په خدای قسم دی تاسې ښه پوهیږئ چې موږ دغه هېواد ته د فساد کولو لپاره راغلي نه یو او موږ غله نه یو. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. هغوی وویل ښه نو که ستاسې خبره دروغ ثابته شي نو د غله څه سزا ده؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. هغه ویل د هغه سزا د چا له څټې نه چې څه شی راووت هغه د خپله په خپله سزا کې وساتل شي. زمونږ په نزد خو داسې ظالمانو ته د سزا ورکولو همدا مقررات دي. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نو یوسف له خپل سکني ورور نه مخکې د هغو د څټو په لټولو پیل وکړ. بیا یې د خپل ورور له څټې نه ورک شوی شی په لاس راوړ. په دې ډول موږ په خپل تدبیر سره د یوسف ملاتړ وکړ. د هغه دا کار نه و چې د باچا په دین یعنې د مصر په پاچایي قانون کې خپل ورور نیولی وای مګر دا چې الله همدغسې وغواړي. زموږ چې چاته خوښه شي د هغه درجې لوړوو او د هر علم خاوند د پاسه یو بل لوی عالم شته. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. دوی ویل که دی غلا وکړي نو هیڅ د حیرانتیا خبره نه ده. له دې نه مخکې د ده ورور یوسف هم غلا کړې ده. یوسف دا خبره په زړه وزغمله خو حقیقت یې هغوی ته څرګند نه کړ. صرف تر شونډو لاندې دومره وویل چې ډېر زیات بد خلک یې تاسې پر ما باندې چې مخامخ کوم تور لګوئ د هغه په حقیقت باندې خدای ډېر ښه پوهیږي. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. هغوی ویل ای د اقتدار واکمنه عزیزه د ده پلار ډېر زیات سپینګیری سړی دی. ته د ده په ځای له موږ نه کوم یو ونیسه. موږ تا ډېر نیکزړی انسان وینو. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده
تبتغوا إنا إذا لظالمون. یوسف ویل خدای ته پناه وروړم بل څوک مونږ څنګه نیولای شو که مونږ هغه څوک پرېږدو چې مونږ له هغه سره مال موندلی دی او بل څوک ونیسو نو مونږ به ظالمان یو. فلما استيئسوا منه خلقوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. کله چې هغوی له یوسف نه ناامیده شول نو په یو ګوښه کې په خپلو منځو کې په مشوره لاس پورې کړ. له هغو نه چې کوم یو تر ټولو مشر و هغه وویل ایا تاسې نه پوهیږئ چې ستاسې پلار له تاسې نه د خدای په نوم څه تعهد او ژبنه اخیستې ده او له دې نه مخکې چې تاسې د یوسف په باب کوم زیاتی کړی دی هغه هم تاسې ته معلوم دی. اوس خو به زه له دې ځایه هېڅکله لاړ نه شم تر څو پورې چې زما پلار ماته اجازه رانه کړي او یا الله زما په باب څه فیصله ونه کړي. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. تاسې لاړ شئ خپل پلار ته ووایئ چې پلاره ستا زوی غلا کړې ده مونږ هغه په غلا نه دی لیدلی څه چې مونږ ته معلوم شوي دي همغه بیانوو او د غیبي پیښو مخنیوی خو مونږ نشوی کولای. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ته د خپلو معلوماتو لپاره د هغه کلي له خلکو نه پوښتنه وکړه چې مونږ پکې یو له هغه کاروان نه پوښتنه وکړه چې مونږ ورسره راغلي یو مونږ په خپله وینا کې بیخي ریښتوني یو. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. پلار د دې سرګذشت په باب وویل په اصل کې ستاسې نفس ستاسې لپاره یو بله ستره خبره اسانه برېښولې ده. ښه ده په دې باندې به هم صبر وکړم او په ښه شان به یې وکړم. دا څه لرې نه ده چې الله هغوی ټول له ما سره یو ځای کړي. هغه په هر څه پوهیږي او د هغه ټول کارونه په حکمت ولاړ دي. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بیا یې له هغو نه مخ واړه او ویې ویل چې هی یوسفه هغه په زړه غمونه زغمل او د سترګو تورې سپین شوي وو. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. زامنو یې وویل د خدای لپاره ته خو تل همدا یوسف یادوي د دې وار را رسېدلی دی چې د هغه په غم کې خپل ځان ویلې کړي یا خپل ځان هلاک کړي. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هغه ویل زه د خپل خفګان او د خپل غم فریاد له الله نه پرته بل چاته نه کوم او د الله له خوا نه چې څنګه زه خبر یم تاسې نه یاست. زما زامنو لاړ شئ د یوسف او د هغه د ورور څه پته ولټوئ.
د الله له رحمت نه امید مو اوسئ د هغه له رحمت نه کافران نه امید کیږي. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. کله چې دا خلک مصر ته لاړل د یوسف حضور ته ورغلل نو یې عرض وکړ چې ای واکمن سرداره مونږ او زمونږ کورنۍ په سخت کړاو کې اخته یو او مونږ یو څه ناچیزه غوندې پانګه له ځانه سره راوړې ده. ته مونږ ته پوره غله راکړه او خیرات را باندې وکړه. الله خیرات کوونکو ته مکافات ورکوي. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. د دې په اورېدو یوسف نور ځنډ ونه کړ. هغه وویل ایا تاسو ته د دې څه معلومات شته چې تاسو له یوسف او د هغه له ورور سره څه کړي وو کله چې تاسو ناپوهان وئ؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وغوی ټکانو خوړ وی ویل آیا ته یوسف یې؟ هغه وویل هو زه یوسف یم او دا زما ورور دی. الله پر مونږ باندې احسان وکړ. حقیقت دا دی که څوک له تقوا او صبر نه کار واخلي نو د الله په وړاندې د دغسې نیکو خلکو بدله نه ضایع کیږي. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وغوی ویل په خدای قسم چې تاسو ته الله پر مونږ باندې فضیلت تر بخلی او پر احتیا چې مونږ خطاکارانو. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هغه ځواب ورکړ نن پر تاسو کومه پړه نشته. الله دې تاسو ته بخښنه وکړي. هغه تر ټولو زیات رحم کوونکی دی. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. زی زما دغه کمیس در سره یوسئ او زما د پلار په مخ باندې وغوړوئ. د هغه بینایي به بیرته ورکړه شي او خپله ټوله کورنۍ ماته راولئ. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. کله چې دغه کاروان له مصر نه روان شو نو د هغو پلار په کنعان کې وویل زه د یوسف خوشبویي محسوسوم نه چې تاسې دا ووایي چې زه په زړښت کې کاواکه یعنې ساده شوی یم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. د کور خلکو وویل په خدای قسم ته لا تر اوسه پورې په همغه زاړه سودایي توپ کې غورځېدلی. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. نو کله چې زیری راوړونکی راغی هغه د یوسف علیه السلام کمیس د حضرت یعقوب علیه السلام پر مخ باندې وغوړاو او په ناڅاپي ډول د هغه سترګې بیرته بینا شوې. په دې وخت کې هغه وویل ما تاسې ته نه وویلې چې زه د الله د لوري پر هغه څه پوهیږم چې تاسې ورباندې نه پوهیږئ. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ټول وویل پلاره
اوس زموږ د ګناهونو د بخښل کېدو لپاره دعا وکړه. په رښتیا چې موږ خطاکاران. هغه وویل زه به له خپل رب نه ستاسې لپاره بخښنه وغواړم. هغه ډېر بخښونکی او رحم کوونکی دی. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نو کله چې دوی یوسف علی السلام ته ورسېدل هغه خپل مور پلار له خپل ځان سره کېنول او خپل ټولې کورنۍ ته وویل زه اوس ښار ته لاړ شئ که د الله خوښه وي نو په امن او په بېغمۍ سره به اوسئ. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ښار ته له ننوتلو وروسته هغه خپل مور پلار پاڅول له ځان سره په تخت باندې کېنول او ټول د هغه په وړاندې بې واکه په سجده ټیټ شول. یوسف علیه السلام وویل پلاره دا زما د هغه خوب تعبیر دی چې ما مخکې لیدلی و. زما رب هغه حقیقت وګرځاوه. د هغه د خوب پیرزوینه ده چې هغه زه له زندان نه راوویستلم او تاسې له بېدیانه دلته راوستلی له ما سره یو ځای کړئ په داسې حال کې چې شیطان زما او زما د ورونو ترمنځه فساد اچولی و. واقعیت دا دی چې زما رب په نالیدلو تدبیرونو سره خپله غوښتنه ترسره کوي. بېشکه هغه د علم او حکمت څښتن دی. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ای زما ربه تا ما ته حکومت را کړی او ما ته د خوبونو او د پیښو د تعبیرونو پوهېدل را زده کړي دي. د ځمکې او اسمان هستوونکیه همدا ته زما په دنیا او آخرت کې سرپرست دی. زما خاتمه په اسلام باندې وګرځوه او په پای کې ما له صالحانو سره یو ځای کړه. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ای محمد صلی الله علیه وسلم دغه قصه د غیبو له خبرونو څخه ده چې مونږ تا ته وحی کوو. که ننو په هغه وخت کې خو ته موجود نه وي چې د یوسف علیه السلام ورونو په خپلو منځو کې په اتفاق کولو دسیسه جوړه کړې وه. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. خو ته که هر څومره وغواړې له دوی نه زیاتره خلک منونکي یعنی ایمان راوړونکي نه دي. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. په داسې حال کې چې ته په دې خدمت باندې له دوی نه کومه اجوره هم نه غواړې دا خو یو نصیحت دی چې د ټولو نړیوالو لپاره دی. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. په ځمکه او اسمانونو کې څومره نښانې چې پر هغو باندې دوی تیریږي او یوه ذره پاملرنه ورته نه کوي. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. زیاتره له دوی نه الله مني خو په دې ډول چې له هغه سره نور شریکوي.
أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. ایا دوی ډاډه دي چې د خدای د عذاب کومه بلا به دوی وننیسي یا به په بېخبرۍ کې د قیامت ساعت په ناڅاپي ډول ورباندې را نشي؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ته دوی ته په ډاګه ووایه زما لاره خو دغه ده، زه د الله لوري ته دعوت کوم، زه په خپله په پوره رڼا کې خپله لاره وینم او زما ملګري هم، او الله پاک دی او له مشرکانو سره زما څه اړیکه نشته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. اے محمد صلی الله علیه وسلم، لتانه مخکې چې مونږ کوم پیغمبران لیږلي وو هغوی هم ټول انسانان او د همدغو سیمو له اوسیدونکو څخه وو او د همغو لوري ته مونږ وهیلي. نو آیا دوی په ځمکه کې ګرځي راګرځي نه چې د هغو قومونو عاقبت دوی ته ور په نظر نشي چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي؟ په باوري ډول د آخرت کور د هغو کسانو لپاره لا زیات غوره دی چې هغوی د پیغمبرانو د ویناو منلو د تقوا کړنلاره غوره کړه. آیا اوس به هم تاسې نه پوهیږئ؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ان تر دې پورې چې کله پیغمبران د خلکو نه ناامیده شول او خلکو هم دا وانګیرله چې هغو ته دروغ ویل شوي دي، نو په ناڅاپي ډول پیغمبرانو ته زمونږ مرسته ورسېدله. کله چې دغسې وخت راځي نو زمونږ قانون دا دی چې چاته چې زمونږ خوښه شي نجات ورکوو او پر مجرمانو باندې زمونږ د عذاب د راتګ مخه نشي نیول کېدی. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. د مخکینیو خلکو په دغو قصو کې د پوهې لرونکو لپاره عبرت دی. دا څه چې په قرآن کې بیانېږي دا سختګي خبرې نه دي، بلکې کوم کتابونه چې له دې نه مخکې راوړل شوي دي د همغو تصدیق او د هر شي تفصیل دی او د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او رحمت. د راد مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 14مه سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده، 43 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الف لام میم را دغه د الهي کتاب آیتونه دي او څه چې ستا د رب له لوري پر تا باندې نازل کړی شوي دي هغه ذاتاً حق دي، خو ستا د قوم زیاتره خلک یې نه مني. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم
ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. مغه الله دای چې هغه آسمانونه لستنو پرته هم داسې درولې دي چې تاسو په خپل ګوري به هغه د خپل سلطنت پر تخت باندې ځلاند شو او هغه لمر او سپوږمۍ دی او قانون تابع ګرځولي. د دې ټول نظام هر شی تر یو ټاکلي وخت پورې چلی او هغه الله د دې ټول کار تدبیر کوي. هغه نښانې په ډاګه څرګند بیانوي خی چې تاسو خپل رب سره په یو ځای کېدو باور وکړئ. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. او همغه د چې داز مکه غوړولې ده په دې کې د غرونو میخونه ټک وهلي دي او سیندونه بهولي دي. همغه د هر راز میوه جوړې پیدا کړې دي او همغه په ورځ باندې شپه خوروي. په دې ټولو شیانو کې د هغو خلکو لپاره سترې نښانې دي چې له غور او فکر کولو څخه کار اخلي. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. او ګوري په ځمکه کې بیلابېلې سیمې دي چې یو له بلې سره نښتي دي. د انګورو باغونه دي، کښتونه دي، د خرما ونې دي چې له هغو نه ځینې یوستوي یعنې له یوې تنې نه دي او ځینې غبرګي. ټولې په یو اوبو خړوبېږي خو موږ د ځینو خوند ډېر ښه کوو او د ځینو لږ. په دغو ټولو شیانو کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې له پوهې نه کار اخلي. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اوس کته حیرانیږي نو د حیرانتیا وړ د خلکو دا وینا ده چې کله چې مونږ مړ شو خاوري شو نو آیا مونږ به بیا له سره را پیدا کړی شو؟ دا هغه خلک دي چې دوی په خپل رب کافر شوي دي. دا هغه کسان دي چې د دوی په غاړه کې توقونه غورځېدلي دي. دوی دوزخیان دي او په دوزخ کې به د تل لپاره اوسېدونکي وي. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. دوی له نیکۍ نه مخکې د بدۍ لپاره تلوار کوي. په داسې حال کې چې له دوی نه مخکې چې کومو کسانو دغسې کړنلاره نیولې ده پر هغو باندې د خدای د عذاب د عبرت وړ مثالونه تیر شوي دي. حقیقت دا دی چې ستا رب د خلکو له تیریو سره سره هغو ته بښنه کوي او دا هم حقیقت دی چې ستا رب سخت سزا ورکوونکی دی. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.
دغه خلک چې ستا د خبرې له منلو یې انکار کړی دی یعنی کافران وایي چې په دغه سړي باندې د ده د رب له لوري کومه نښانه ولې نازله نه کړی شوه تو خو صرف خبر ورکوونکی او د هر قوم لپاره یو لارښود دی الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله د هرې حاملې د ګیرې نه خبر دی څه چې په هغې کې جوړیږي په هغه باندې هم هغه پوهیږي او په هغه کې چې څه کمای یا زیاتوالی راځي له هغه څخه هم هغه باخبره دی د هر شي لپاره د هغه په وړاندې یوه اندازه ټاکلې ده عالم الغیب والشهادة الكبیر المتعال هغه په پټ او ښکاره هر څه باندې عالم دی هغه لوی او په هر حال کې د لوړتیا خاوند دی سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار لتاسې نه کوم څوک په زور وغږیږي یا ورو او څوک د شپې په ترږمۍ کې پټ شوی وي یا د ورځې په رڼا کې روان وي د هغه لپاره ټول یو شانته دي له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال د هر چا وړاندې وروسته ټاکل شوي څارونکي دي چې د الله په حکم سره د هغه څارنه ساتنه کوي حقیقت دا دی چې الله د هیڅ قوم حالت نه بدلوي تر څو پورې چې هغوی خپل اوصاف نه وي بدل کړي او کله چې الله کوم قوم ته د سزا ورکولو فیصله وکړي نو د هغې مخنیوی د هیڅ چا په وسیله نشي کېدی نه څوک د الله په مقابل کې د دغسې قوم ملاتړ او ساتندوی ګرځېدلی شي هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال همغه ذات دی چې تاسې ته برېښنا ځلوي چې د هغې په لیدلو سره هم اندېښمن کیږئ او هم هیلهمن کیږئ همغه ذات دی چې له اوبو نه ډکه وریځ راپورته کوي ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال د ورځې کړه سهار د هغه له ثنا سره د هغه پاکي بیانوي او پرښتې د هغه له هیبت نه په لړزېدو د هغه تسبیح وایي هغه کړسیدونکې برېښناوي لیږي او په چا باندې چې خوښه شي هغه په همغه حالت کې راغورځوي چې کله خلک د خدای په باب په شخړه اخته کیږي په واقع کې د هغه تدبیر ډیر قوي دی له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال مغه ته بلنه ورکول حق دی پاتې شوې هغه نورې هستۍ چې دوی ورته له هغه پرته بلنه ورکوي هغوی د دوی د دعاګانو هیڅ ځواب نشي ورکولی هغو ته بلنه ورکول خو داسې دي لکه څوک چې اوبو ته لاس اوږد کړي او ورنه وغواړي چې راشي زما خولې ته په داسې حال کې چې اوبه هغه ته رسیدونکي نه دي کټ مټ همدغه شان د کافرانو دعاګانې هم هیڅ شی نه دي مګر یو بې هدفه فیر دی د الرعد مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 14مه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده 43 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 15 آیت څخه اوري د دې آیت په اورېدلو سره
یوه د تلاوت سجده واجب کیږي. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. هغه خو همدا الله دی چې هغه ته د ځمکې او اسمان هر شی که خوښ وي که ناخوښ سجده کوي او د ټولو شیانو سیوري سهار او ماښام د هغه په وړاندې ټیټیږي. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. لدوی نه پوښتنه وکړه د آسمانونو او ځمکې رب څوک دی؟ ووایه الله. بیا دوی ته ووایه چې کله چې حقیقت دا دی نو آیا تاسې له هغه پرته داسې معبودان خپل کار جوړونکي انګېرلي چې په خپله د خپل ځان لپاره هم د څه ګټې او زیان واک نه لري؟ ووایه آیا ړوند او سترګور یعنې بینا سره برابریږي؟ آیا رڼا او تیاره یو شان وي؟ او که داسې نه ده نو آیا د دوی انګېرلو شریکانو هم د الله غوندې څه شی پیدا کړي دي چې د هغه له امله د پیدا کولو موضوع پر دوی باندې د اشتباه وړ ګرځېدلې ده؟ ووایه د هر شي استونکی یوازې الله دی او هغه ایکي یو پر ټولو برلاس دی. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الله له اسمانه اوبو ورولې او هر لښتي ویالې د خپل ظرفیت په تناسب را واخیستې وبهېدل. بیا کله چې سیلاب راپورته شو نو په مخ باندې ځګ هم راغی او همدغسې ځګ پر هغو معدني جواهرو باندې هم راپورته کیږي چې خلک هغه د ګاڼې لوښو او نورو شیانو جوړولو لپاره ویلې کوي. په همدې مثال سره الله د حق او باطل موضوع روښانوي. کوم چې ځګ دی هغه بې ګټې له منځه ځي او کوم شی چې د انسانانو لپاره ګټور دی هغه په ځمکه کې پاتې کیږي. په دې ډول الله په مثالونو سره د خپلې خبرې ښوونه کوي. للذین استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. کوم کسانو چې د خپل رب بلنه ومنله د هغو لپاره ښېګڼه او چا چې هغه ونه منله هغوی که د ځمکې د ټولې شتمنۍ مالکان هم وي او همدومره نور ورسره کړي نو هغوی به د خدای له نیونې څخه د ځان ژغورلو لپاره د فدیې په ډول د هغې ټولې ورکړې ته چمتو شي. دا هغه کسان دي چې په بده توګه به حساب ورڅخه واخیستل شي او د هغو استوګنځی دوزخ دی، ډېر بد استوګنځی. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. خانو دا څنګه کېدای شي چې هغه څوک چې ستا د رب دغه کتاب چې هغه پر تا باندې نازل کړی دی حق پیژني او هغه څوک چې د دې حقیقت له پلوه ړوند دی دواړه یو شان شي؟
نصیحت خو خياران خلق مني. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. او د هغو کړن لار داوي چې الله سره خپل ژمنه پوره کوي، هغه له تړون وروسته نه ماتوي. د هغو چلن داوي چې الله چې د کوم اړیکو ټینګولو حکم کړی دی هغه ټینګوي، له خپل رب نه ویریږي او د دې خبرې باندې نه کوي چې نه چې چیرته له هغو څخه بد حساب واخیستل شي. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. د هغو دا حال وی چې د خپل رب د رضا لپاره لزغم نه کار اخلي، المنز قایموي، زمونږ له ورکړې روزینه په پټه او ښکاره لګښت کوي او د بدوی مخنیوي په نیکۍ سره کوي. د آخرت کور د هم دغو خلکو لپاره دی، یعنی داسې باغونه چې د هغو همیشنی استوګنځی به وي. هغوی به په خپله هم پکې ننوځي او د هغو له پلرونو نیکونو او د هغو له میرمنو او د هغو له اولادونو څخه چې هر څوک صالحان وي هغوی به هم له هغو سره هلته لاړ شي. ملایکې به له هرې خوانه د هغو د هرکلي لپاره راشي او هغو ته به ووایي چې پر تاسې سلامتیا ده. څنګه چې تاسې په دنیا کې له صبر څخه کار واخیست، د هغه په برکت نن تاسې د دې وړ ګرځېدلي یاست. نو څه ښه دی دغه د آخرت کور. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. پاتې شول هغه خلک چې د الله ژمنه له کلک تړون نه وروسته ماتوي او هغه اړیکې غوڅوي چې الله د هغو د پیوندولو حکم کړی دی او په ځمکه کې فساد خوروي، هغوی د لعنت وړ دي او د هغو لپاره په آخرت کې ډیر بد استوګنځی دی. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. چاته چې د الله خوښه شي پراخه روزي وربخي او چاته چې خوښه شي لنډه تنګه روزي ورکوي. دا خلک په دنیوي ژوندانه کې خوشاله دي، په داسې حال کې چې د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند له ناچیزه متانه پرته نور هیڅ نه دی. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. دغه کسان چې د محمدي رسالت له منلو نه انکار کړی دی وایي پر دغه سړي باندې د رب له لوري کومه نښانه ولې نازله نه شوه. وایه د الله چې چاته خوښه شي ګمراه کوي او هغه خپل لوري ته د ورتګ لاره همغه چاته ښیي چې هغه لوري ته وروګرځي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. همدغسې خلک دي هغه کسان چې هغو د دې پیغمبر بلنه منلې ده او د هغو زړونو ته د الله په یاد سره ډاډینه ور په برخه کیږي. خبردار اوسئ، همدغه د الله یاد هغه شی دی چې په هغه سره زړونو ته ډاډینه ور په برخه کیږي. الذين آمنوا وعملوا
الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. نو کوم کسانو چې د حق بلنه ومنله او ښه عملونه یې سرته ورسول هغوی نیک مرغه دي او د ښه عاقبت خاوندان دي. د رعد مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 14مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 43 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 13 آیت څخه اورئ. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. اے محمد صلی الله علیه وسلم په همدې شان سره مونږ ته په یو داسې قوم کې د پیغمبر په حیث لیږلی چې له دوی نه مخکې ډېر قومونه تیر شوي دي تر څو چې ته دوی ته هغه پیغام واوروي چې مونږ پر تا باندې نازل کړی دی په داسې حال کې چې دوی په خپل مهربان خدای باندې کافران شوي دي. دوی ته ووایه چې هماغه ذات زما رب دی له هغه پرته بل هیڅ معبود نشته پر همغه باندې ما توکل کړی دی او هماغه زما د ورګرځېدو مرجع ده. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. او څه به شوي وو که کوم داسې قرآن نازل کړی شوی وای چې د هغه په زور سره غرونه خوځېدلي وای یا ځمکه څیرې شوې وای یا مړي له قبرو څخه راوتلي غږېدلي وای. د دغه ډول معجزو ښودل څه ګران نه دي بلکې ټوله واکمني یوازې د الله په لاس کې ده. نو آیا مؤمنان تر اوسه پورې د کافرانو د غوښتنې په ځواب کې د کومې معجزې راتګ ته په تمن ناست دي او په دې پوهېدلو سره ناامید شوي نه دي چې که الله غوښتي وای نو ټولو انسانانو ته به یې هدایت کړی و. کوم کسانو چې له خدای سره د کفر چلند غوره کړی دی پر هغو باندې د هغو د کړو وړو له امله یو نه یو آفت را پرېوتی دی یا د هغو کورو ته نږدې چیرته نازلیږي. دا لړۍ به تر هغه پورې روانه وي چې پر هغو باندې د الله وعده ترسره شي. دا باوري ده چې الله له خپلې وعدې نه مخالفت نه کوي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. لتانه مخکې هم په ډیرو پیغمبرانو ملنډې وهل شوي دي خو ما تل منکرانو ته مهلت ورکړی دی او په پای کې مې هغوی نیولي دي. نو وګوره چې زما سزا څومره سخته وه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. نو آیا هغه ذات چې د هر تنفس کوونکی ګټلې یعنی هغه څه چې کړي دي تر نظر لاندې دي د هغه په مقابل کې دا سپینسترګي کیږي چې خلکو له هغه سره شریکان نیولي دي؟ ای پیغمبره دوی ته ووایه که هغوی په رښتیا سره د خدای خپل ټاکلي برخوال وي نو تاسې نومونه واخلئ چې هغوی څوک دي. تاسې الله په یوې داسې نوې خبرې خبروئ چې هغه ترې په خپله ځمکه کې ناخبره دی یا څه چې ستاسې په خوله راځي هغه وایي. حقیقت دا دی چې کوم خلکو چې د حق د بلنې له منلو څخه انکار کړی دی د هغو لپاره د هغو مکرونه ښایسته کړی شوي دي او هغوی له سمې لارې څخه منع کړی شوي دي او څوک چې الله په ګمراهۍ کې وغورځوي
هغه ته هیڅ لارښوونکی نشته. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. دغسې خلکو لپاره د دنیا په ژوندانه کې عذاب دی او د آخرت عذاب له هغه نه هم ډیر سخت دی. هیڅوک داسې نشته چې له خدای نه د هغو ژغورونکی وي. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. لو خدای نه د ویریدونکو انسانانو لپاره چې د کوم جنت وعده شوې ده د هغه شان دا دی چې تر هغه لاندې ویالې بهیږي، د هغه میوې نه ختمېدونکي دي او د هغه سیوری همیشنی دی. دا د متقیانو عاقبت دی او د حق د منکرانو عاقبت دا دی چې د هغو لپاره د دوزخ اور دی. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. ای پیغمبره، کوم خلکو ته چې مونږ مخکې کتاب ورکړی وو هغوی له دې کتاب نه چې مونږ پر تا نازل کړی دی خوشحاله دي او په بیلابیلو ډلو کې ځینې خلک داسې هم شته چې د ده ځینې خبرې نه مني. ته په ډاګه ووایه چې ما ته خو یوازې د الله د بندګۍ حکم راکړل شوی دی او له دې نه منع کړی شوی یم چې څوک د هغه شریک وانګیرم. له دې کبله زه د همغه لوري ته بلنه ورکوم او د همغه خوا ته زما ورګرځېدل دي. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. له همدې لارښوونې سره مونږ دغه د فرمان په توګه په عربي ژبه پر تا باندې نازل کړی دی. اوس که تا د دې علم سره چې تا ته راغلی دی د خلکو د غوښتنو پیروي وکړه نو د الله په مقابل کې نه څوک ستا ملاتړ او مرستندوی دی او نه څوک د هغه له نیونې څخه تا ژغورلی شي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.